دا بله خبره وره ولې دا چرګه ولې دا لاله که که نه بیا مونږ کرولې که مونږ ته مېلمانه راغلي دي زه ته یارېږم دی نشم حلالولی ښه نو عیار یې کړمه او پیس پیس یې هم کومه او پیس پیس یې که بس مونږ کره بېرولې څونه وخت بعد بیا روړې بس نیمه ګنټه بس واپس راشي نو ما به در کړي ښه بس چې خامخا یې روړې ښه که نه ټیک ده ښه ده سوي ده زه کور ته وځه که نه کوم خوا دي ته خو واپس پټي ته روان دي کوربان یې هغه دی کور دی صحیح ده او که نه دي اوس کوم خوا روانې لیونې دي ساده څه کې څه کې دا غالي کړه دا چرګه که دا ولې حلالومه که نه مېلمانه وکړ راغلي دي داسې کار وکړه دا مال حلاله کا او بیا په غوړو کې سکه او مونږ ته یو دیګه نه نو دا خو پردی امانت دی قاضي صاحب نو ګوره زه قاضي یم او ټولې ګلې ملي ټولې مال به راځي بس د هغې نه بېغمه شه نو که هغه راغی ما سره جګړه وشوه چې د ګرېوانه وړو زه به څه کوم امدادي کړه ده ښه ده صحیح ده نو وګورې شابه زه اخوا مه ځه زه خو شابه زه حلاله کا او شابه 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 ښه ده صحیح ده هیته په ایمان ښایسته شي شابه ویم یا ښځې دې سړو ډېره ناوخته نه کړه د نیکي یې ویلو دا به څه وخت راځي مالداره خلک دی ناوخته پاڅي را به شي خیر دی او غم یې مه کوه قاضي ورساسم دی راله جوړ هله ورشه زوک زر پاس هله السلام علیکم قاضي صاحب راځئ راځئ مخکې ته دې خوا کښېنه تاسو دغلته کښېنئ خفه نه شئ به دې کور کې دغه دوه کسې کښېنه بچئ په خیر رالی تا اوس په خیر رالی تاسو ښه خو یې که نه شکرونه شکرونه ترور ته ښې خیر دی الحمدلله نیکمله شي لار کې خو څه تکلیف نه و نه شکر دی الله رحم دی هېڅ تکلیف هم تره را باندې لوی غوبل جوړ کړي به ده ځان تیار کوي بیا را نکاح ټیم دي ویم اصل کې خبره دا نه ده خبره دا ده چې څه خبره وه جی چې وایي خبره دغه نه وه خبره دا وه چې دا بله وره د نکاح خبره وه ښځه بس اوس پېژم سړیا د نکاح خبره جي کوه که نه جي نو د جنۍ تپوس کول غواړي که نه ګوره چې علیکم وویني که نه لکه دا خو اسلام کې دا خبره چې علیکم جنۍ یو بل وویني که نه نو بس نکاح به وتړو ښه موږ ته منظوره ده زما ښځې تپوس په دې کړی که نه اواز زما بچی دی ولې نه ورشه حاضر را ده ښه او که نه چې ته ورته قیصه نه شي زه خیر دی خیر کمزور یې که نه خیر یې ګزاره ورسره کوه کمزور یې ده شرمېږم مه شرمېږه یم خبر نه شي ما ته راوړه ډېر زیات ګران دی که نه دی لږ شرمېږي ولې مچو غواړي څه سینۍ وتښتېده یا سړیه لوڼه وتښتېده دا څه دی نو پاسه دی موږ سره ډوکه وکړه ښه جینۍ وټکټوله چېرته په کلار کې نه په شرمونو دي شرمونو زه به خپل خاندان ته سم زموږ خوساکو په خاندان ولې ما کې څه چل یې وته نه نو ول دا موږ داسې سپک دتي ووایم جینۍ کوټه کې ناسته وه زه په هوا خو نه درې خو بچه ته به نږدې تلي را به شي که نه هل کې راته ګړیا هغه ستاره دې تور ساده نه پته لګي چې سپک دتي اورې واره د ایلو کې د ایلي ته وګوره چې نه بانګ وي او نه اګیا چې څنګه سترګې راویستې ما دې خدای وي چې هغه عمل درسره وکړم چې دا دنیا به یاد ساتي دې برېتا ته ګوره که په برېتو بدماشي کېده که نه نو د کیڼوړي نه به غټ بدماش نه بوډخې غوړې پر مه کوه اوس دې او چپټ کوم او هغې څپیا کوټه دې ونیم ما ته خو دې قبلې ښکاري خراب ښکار راته ما دې رانه غرق کړه کېنه ته سریا کېنه بدنګا اوس دې ته وباسم ورې کته سم پښه به تاسو اورا کېنه څه داته کې نو سندري خوري تا کې وي راځه داسي هیڅ په ګډو ته ما چې خزه کړې ده د ترونه راوړه کنه راوړه خزه کنه چرته تللی ده اوس براش پته به ورګي ها قاضي شابه دا خبره خلک قاضي فیصله مونږ له چا باندې وکړي اوس سره یو چپټ کوم نه قسم په خدای چې په پرتګال ته پانسي کوم کیره او کیره شابه کیره قاضي ته پور کا ستاره کا ویم داسې کار دی که نه خاموش چې بیا خبره ونه کړې غواړي ما هم اره ته ته وګوره ګورې سودم ته او خبرې رستم ته کوي او کنه تا مونږ له داسې لال پري راکړې ده غلی شه چنګیانو ولا کومه ته پښتانه ښکاري یا سړی خبره زه کوم که نه یم داسې کار به وکړې که نه چې زما ځای ته به راشې بس فیصله به دې وکړم ټیک ده زه ورته په مخه
Patik sa ko gari badari. Kamu apa yang tak dapat sama kali? Au kana wa kita ko na mada ul padara. Sa puta na palagan pusa. Darah kan pasal tu sebenarnya. Beri temani badmai sidik beri aja presiden sama. Da. إذا كساد أقولها ولي الشركة دي شكلها يار كور كي ناس تما مون مو شركة صبر رانا لدرب بس جرزة ما د څه چرګه ما چې تل در کړی وخت چاله عليك هغه چرګه هغه والو ته کوم وال وته ما هو تل لا لا در کړی ما هو الوتول نو در کوم وال وته هغه بس په خپل اسې والو ته څنګه په خپل دوست مال به وقوم جوړه پاسه چې کاځي لا پاسه پاسه لا ها اما څه ما السلام عليكم حاجی صاحب دله ما چرګه لاله کول ورکړ چې چرګه الاله کړنو چې یونی مګنټه بعد وزر چرګه د سکلنو دی ما ته وال وته نو مړ چرګه څنګه لوز چې الاله شي قاضي صاحب هغه چرګې والے ما بس تخلي لاس کېږه یعنې داسې کار دی که نه چې کله انسان مړ شي که نه نو بس دیم خول شي او د قیامت په ورځ بیا راژوندي شي داسې ګوره ستا چرګه مو که نه بس وال وته نو زه به اوس څه کومه وایي اوس به څه کومه څه به کې بس قیصه ختمه الیا وځې الیا پاپا جګاره ځه که نه ځه قاضي صاحب زما هغه چرګ کې سپرې هو که نه غونډه یې ټکواله نو بس زه په خپله ناروغ باندې بس من درېیمه ورځ ده خو چې څنګه یې تا چرګه راوړه که نه نو که په خدای باور کېږي په ما مه کوه یعنې داسې بوټ دي ووتم او که څلور غم دې وکړو نو زه خیطاله پکې پرېږدم ځه زما قاضي صاحب نن بل تېره بره باندې ګیدړ غوښه خورم هسې ماته یو مردار پروت دی چې داسې وي دې ته به اوس ورخېږم څنګه په ګوډه څوک شته نه دا پتنګ به اوس څوک راخلاصوي ساده ګل روان دی لکه ساده ګله خبره واوره ما ته ستا چا ډېر صفت کړی وي ونې ته ډېر تیز خېږي د څه صفت د ونې نو ختیځ هم ولې مړه دا پتنګ را راخلاص کړه که نه مړه نو ته یې د عمر ته ګوره پتنګان ته ګوره دا کار به دې خپلي خبره واوره د زړه نه خو ماشوم یم که نه عمر ته مه ګوره شابه که نه ما ته چا ویلي دا شادو په رنګ تیز خېږي نو زه خو ختې شمه خو دواګانې به راته کې او ښې ډېرې او که نه زما خواته چې کوم دی یو ملک سره نن یو تنازعه ده نو وایي چې هغې کې دوباره څه وکړي چې پاس شم الله دې پکې پاس کا یا الله څه پکې واچي او پاس روان یې هسې ځه پاس کېږي به دا خو ډېر زیات بره دي نو خوږ شوې څټ مې مات دی زه بس داسې کار وکړه ته ځه زه به کور ته ځم ښه چېرته ځې و هسپتال ته بوځه هسپتال ته یې څنګه بوځم اوس روپۍ د رقم نه لګي ښه نقدې را کوه بیا نقدې دې خولې ته یا خو ما درته ووایي چې پتنګ راکوږ کړم چې ما راکوز کړم په تا د راپرېوتم هسپتال ته مې نه بوځي او پیسې هم نه راکوي بیا زه قاضي له فیصله کوو قاضي صاحب له واو راځه دا څه خولې کې دي نه پرېږدم دې چېرته ښه راځه ویم ډېره سنګینه مسله ده مثلا جانې پکې خیر واچي دا کاږو به ورسره السلام علیکم قاضي صاحب وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته سلام علیکم وعلیکم السلام ویم یا قاضي صاحب کوم بس تا ته خو پته چې زمونږ ورې لور مور نشته د دې خلکو نه پیسې پسې چل وهل دي کوم بس الله بخیر دې بس ته غوښتل غونډې پیسې په مټ السلام علیکم قاضي صاحب وعلیکم السلام کیره زلمیه ینکه دا ته ما ته ولې نه ګورې خیر خو دی یار ورته ما سترګې داسې کږې وږي نه چاته ښه کتې شم او نه چاته بد کتې چې زما را پیغې ډینګه کوي سترګې مې کوي په قلار کې نه دا ګور زما ډېر نیازبین واره او ما ډېر نیازبین ساتلی دی دغه ګزاره ورسره کوه تا دې چک لګوي چې نیازبین نو څه کوي په مونږ به چکونه لګوي شکر وباسه چې په دې تیږه ده چکو لګوه هغه د مګامت سرمن ده ویم په دې چې نو په دې هندو کمر باندې چکو لګوه په ما سره لګوي الا د پوسکو پانوس ته زما د خاوند د بدماشي جنډې ولاړې دي دې پخوانې پوټکې اډانې پکې غاړې لاره کېنه ګډ پانو په دې جامې نه مالدار ښکاري خو د خبرو نه نو په قلار کې نه کو تاسو دا خبرې کوئ نو دا رشته په دې ځای ختمه ولې
یم والله خې کوته پښتانه کوي پښتانه په اړه میاستې خولي خبرې کوي سړیا خانو ته درونه درنا خبرو کټا ما دا شي خبره ده کنه بس تاسو کاږي وای کوي خبره کوم او کا وته نه دي دا سترګې ګړې وړې دي نو خبرې به څه سمي ما کوټه پښتانه نو دوی نه راځینه تخته دا دا کینه کتر نه راغلی دا ته خبره دي خو ما دا چاوي ول پنجابیانو کې ورکړې بای نو د پنجابیانو کې ورکړې نو ته ځان ته وګوره د مامي ټکیا او د بدرنګ ته وګوره شکر وباسه چې موږ رالو تعالی سرشتم دنه غوښته دا نه مامي دي کراوه را دي مات کټا او دا کاربوړ نه پاونه چې ګر دي انیم سوره نشتی دا قشې پاونه رواني با دا ګورا تیار هغه باټینګ ته د غټي ویني هغه غټ وړه غېټي روټي باټینګ ته دا خټه کومګه دې څوکستر کی تاسو ګورې دې د خبرو شو قاضي سترګې دي نیولې دي دغه دي چې کېږي خبره خو ته کوه چې سترګې دي سمې نه ویل تکینا کینو په واجو دي کینا خبره کیګه مو دا پیسې خبره کی پیسې او کله سبا حیثیت ته چاري پیسې او اره انت څه کوي چې په بچي بس ته او سبا ان شاء الله راځي کوم او کنه ګورې قاضي تا نه وایره کو خپل ماجي او کنه سره ګورې بیا وازه چې سره راځي او اجازه په خیر واجي مقاضي کو بس وای يعني اسپم یکم به وته نو کله به وایي وزوبه نو ما ته خو د حیثیت پته نه چې دا کم حیثیت والا خلک دي بس بینه جامع شلق پروزه دا سترګې شته بیا وای تا دې تاسو خېلی څه سړی ما دې صلاح کوله خېلی شه اس یو خبره ته کوم زه خو یو ته حیران شوم پرې خبرې دي او وربلونه د نغمې په شان پرې چې دا څه بلا دا پیسو زور دې کنه علامات خو ګډي دن کې ښکاری خدای دې به خو پیسې چا شي پیسې چا رکی کوم دغه خلک مخ غازیان لا اخوان ای وځه د غیبت کې ګناه ده پرېږده علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام پروردگار نیکسا کا نیکسا نیغېدونه وته ما خیر خودی سټ مې مات ته یا بس د سټ ما دي قایصت ته ما ته د مقدمین مخ یو خبرو کنه څنګه د قصب ګورو دا کورسه کده کله یو کله بل دی څه یو ځای پکانه دي شتو کنه نو ګویا دا ارچن روډ دی او دا تنګي روډ دی او دا دی خو دا په خبر دی نو په دې چوک کې ځکه ناسم چې ګویا خلکو ډېر زیات مشکلات دي کنه اته دروازه باندې او چې یو دی په چې کنه په دغه په چې هم دی خو نه استه خو دې دا دې څه وګړي وړي دا وره تاسو خپل کیسې شروع کړئ ما سټ خوږي خانه خپل قصه وایا تاسو کار وکنه چې زه د ونې لاندې ولاړم او درا باندې د ونې نه بر را ټوپ قایصت دروغ وای همدا څه کار کنه د ماته د ما نه بل پتنګ نه خته یو څنګه ونی ته ورو ختم کنه دا غنه د ما خپل خطا شو په دې پاسه را پیوتم اوسې سټ مات نو ما دې کم تعالی را وستم اسبا کا اونې ته وای خاطی پتنګ پسې نو چاته ویلو جو نه په ګونیا خو ګویا یو تا کې کنه ګو تا دی او یو بیا ها په باندې خطل او ماته چل جوړ کړو د کس تر باندې راو داګل یم زه ګویا پیسې یې کومه کوي د انصاف اولو دا خو ما مرګي عبد الله داودي سټ مې مات شوی بیٹا دا دې ساده ګلو دا دې زوی خو دې نه کې دې سترګو ته ګویا ته اسمان کې سترګې بدل اسه وې دې خو نه غوې تا ته مې پیسې لا کوم خو د انصاف دا څه کار به وکړي چې او بخیږي اونې ته او ځان ته بدی لاندې ودرې د پاسه او پیرو دانګي یو دوم دا شت باندې بس پیسې هم ختم شي قاضي چې کو دا خپل ځای نه خوځيږي او زه سم کې لاره شم نو بیا نو دا څه کار دی چې ته مې خوځې دی یا خوځې دی کنه اله شابه تاسو پیسې ختم دي اله تموزه اله پاسه زم پاسه ما پاسه چې ګوټي واره ما یا بس پاسه دا بس یاله دا څه کار دی چې تاسو پیسې لکه می کاش وکړي که او بشي ښا او کنه تا باندې غوډي کسان دي راځي باندې سلو بارا بس دا لا خندزه او خدای حساب لوبي کې غوړي ښا دا خو تاسو دواګانی کوي او کنه نه مونږ خيري ومویني چپاله ګورېګا دا ستا غرور دی کنه دا زما واره دی خدای دې دالو نه خلاص کا ولی هر واره دی تاسو یا کنه چې کور ته رښتې بس وره هغه غجینه و تختی دا جو ګوره کنه تر ما تا ته وی د خلکو د خندا کیګو با وا ته تر ګوري خبره وره یم دې چپاله چې ورکې کنه تخته ته خاله
Please! Ulaga! د دې پانسې نه مخکې دا سړی یو خواهشي که نه زما هم یو ارمان دی هوای شابه سار ماندري ولري نه بازه وډي بدرک کاری ما مه وجه زما نیا مړه ده Bye, mami, ce slăuia! دا خدای تباہ و برباد کستانیا چې وا زمانه نیکه دا امزوري وا زمانه کې 50 کال شو چې مړ شوی دی او خو ستاره اوس مړ شو نو څه چلو شو مدد کړی عثمان الله رضا لپاره ما کې بیا باندې کوم ها څه پسې ته Ce وسره وکړو وای ته دا که ما دې ستا داړو دوګرو کې په دوه په دې کارو دا به ودا نه شي نه به هله تو بو باندې جابا توبه دا دې باندې جابا وزرا کاګه جابا تمام ویل سپیغول خون به توقع د سپیغو خون به په توقه ذاتي دا بس څه پیدا دولت ولا ورکا چا دولت دی وجه ورکا جابا ابا دا خدای در کوله دا ته وې کنه وارو چا قاضي ته په وخت کې سووي قاضي ما ته دوی وی ځان سره پوره پیسې راوړه دي کې پیسې دي ها په پیسو مې هیڅ کارم نشته ورارو ګور جینې به تر اوچتو د عزت خبره ده ته پریرا د قاضي ټولې کارنامې ما ته معلومې دي د قاضي نه والا خپله ماضي روم ده ها نو زه چې بیا ورځو راځه راځي السلام علیکم قاضي وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته قاضي صاحب دا ستا امانت دی پیش وی رندانه ته وایي چې برابر دي بالکل برابر دي ترو راځه به دا زموږ د خبره ده دې کې آو او کار به رستو شي که نه داسې به وشي انشاءالله را پاسه ته بچا بله پارټي راشي بیا ما ته رنګ وکړه صحیح ده الله یې خیر کړي السلام علیکم قاضي صاحب وعلیکم سلام ابراهیم السلام علیکم. وعلیکم سلام ابراهیم کولا وها کنه لمه و پسې چوي ویان ګوتې مولا کنه کویا خلی بیان یې نه مړې واپس کړه بیا خلی چې دا که خیدا کو بزوبه خاصه بس مو یا سونه مو کنه سره مولي لا سونه مو دا دې مې دا ورته کړه